سلامونه دوستانو دا پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو دا زما انډیوال یعنی ملګری ده. نو دغه جمله تاسو زه په درې قسمه وایم چې څنګه تاسو ته اسانه ښکاري هغسې ویلی شئ. اوله طریقه دا ده چې دا زما انډیوال ده. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund یعنی دا زما انډیوال یعنی ملګری ده. او که چېرته وایو هغه زما ملګری ده یا زما انډیوال ده هغه زما ملګری ده بیا داسې وایو Er ist mein Freund. Er ist mein Freund یعنی هغه زما ملګری ده. او که چېرته وایو دوی زما ملګري دي یا هغوی زما ملګري دي بیا دا جمله داسې وایو Sie sind meine Freunde. Sie sind meine Freunde. دا د جمع لپاره استفاده کیږي، جمع لپاره مطلب دوی یا هغوی زما ملګري دي. او دا درې واړه جملې د هلکانو لپاره استفاده